السلام علیکم دوستان، تاسو د فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک څخه بغیر د کوم اپلیکیشن نه به ویډیو دوستان څنګه ډاونلوډوي. مثلا زموږ فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې ویډیو خوښیږي خو موږ نشو کولای چې دا ډاونلوډ کړو او موږ ته طریقه نه راځي. دوستانو په نن ویډیو کې موږ سره طریقه زده کوي او زموږ پیج در سره لایک فالو کوي، ویډیو مخکې شیر کوي او که یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري نو زموږ پیج زموږ چینل در سره سبسکرایب لایک کوي. دوستان زه راځم فیسبوک ته. کله چې فیسبوک ته زه راغلم مثلا دلته زه یو ویډیو ته انتخابوم. دوستان زه غواړم دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. تاسو په دې ویډیو باندې به کلیک کوئ. کله تاسو په ویډیو باندې کلیک کو تاسو دلته پورته 3 ډاټس ښکاري. په دغه 3 ډاټس به کلیک کوئ. کله چې تاسو په دغه 3 ډاټس کلیک کوئ بیا به تاسو راشئ په دغه کاپي لینک به کلیک کوئ. په دغه کاپي لینک به کلیک کوئ او د دې ویډیو دا لینک به تاسو دا کار وکړئ. بیا به تاسو راشئ ګوګل ته یا کروم براوزر ته، هر براوزر تاسو استعمالوئ. بیا به تاسو په دغه سرچ بار کې دوستان تاسو ورته ولیکئ فیسبوک ویډیو ډاونلوډر. فیسبوک ویډیو ډاونلوډر تاسو ورته ولیکئ. دغسې به دوستان تاسو ولیکئ فیسبوک ویډیو ډاونلوډر. کله دوستان تاسو ولیکلو کلیک به کوئ. تاسو په دغسې سایټ خلاصیږي. زه ډېر زیات دي خو تاسو په دغه دویم باندې به کلیک کوئ. په دې دوستان تاسو کلیک کړئ دغسې صفحه خلاصیږي تاسو ته. بیا به تاسو راشئ کوم لینک چې تاسو کاپي کړی دغلته به دوستان تاسو پیسټ کړئ. دغلته به هغه لینک پیسټ کړئ. داسې به ګوته زور ونیسئ او پیسټ باندې به کلیک کړئ. کله تاسو دا کار وکړو بیا تاسو راشئ په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. کله تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک کو تاسو ته هلته د دغه ویډیو کوالټي راځي، هغه حساب شمېر راځي چې تاسو په څومره کوالټۍ کې تاسو غواړئ 800 تاسو به هغه ورته انتخاب کړئ. بیا به لاندې لاړ شئ په دغه ډاونلوډ باندې ډاونلوډ ښکاري په ډاونلوډ به کلیک کړئ. تاسو ویډیو به په 2 سیکنډو کې ډاونلوډ شي. نو زه اوس نه غواړم چې د ویډیو ډاونلوډ کړم. دوستان اوس به د یوټیوب څخه موږ ویډیو څنګه ډاونلوډوو. زه راځم یوټیوب اوپن کوم. غواړئ زما دغه ویډیو خوښ شوی زه غواړم د ویډیو باندې کلیک کړئ. دلته یو آپشن ده شیر. په دغه شیر به تاسو کلیک کړئ. دوستان کله تاسو په دې کلیک کړئ دلته تاسو به راشئ په دغه شیر آپشن به کلیک کړئ. کله تاسو په دې شیر باندې کلیک کو بیا راشئ دغه ویډیو هماغه د فیسبوک غوندې طریقه ده. تاسو به راشئ د دې لینک به هم کاپي کړئ. کله چې د دې لینک تاسو کاپي کړئ بیا به تاسو راشئ کروم ته. بیا تاسو ولیکئ یوټیوب ویډیو ډاونلوډر. یوټیوب ویډیو ډاونلوډر تاسو ورته ولیکئ یوټیوب ویډیو ډاونلوډر. دغسې دوستان تاسو به ولیکئ یوټیوب ویډیو ډاونلوډر. کله تاسو چې دا ولیکو تاسو به کلیک پې واخلئ. ډېر زیات دي تاسو کولی شئ دې باندې کلیک کړئ او دا ویډیو چې کوئ لینک پیسټ کړئ او ډاونلوډ کړئ. خو تر ټولو بهترینه چې د هغه داسې معلوم او ښه چې د هغه موږ سره چې دا سرچ کې به تاسو بیا ولیکئ ssyoutube.com. خو دا ډېر زیات بهترین ده youtube.com. په دې به داسې کلیک کړئ. کلیک کړئ دلته به تاسو راشئ لینک به داسې پیسټ کړئ ورته. کله تاسو دوستان لینک پیسټ کو او دوستان تاسو ګورئ هغه ویډیو ښایي کومې چې موږ انتخاب کړی ورته. بیا تاسو راشئ په دغه لومړی به ورته کلیک کړئ. تاسو هر یو چې غواړئ په دې لومړی به کلیک کړئ ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. ستاسو ویډیو به ډاونلوډ څخه ویډیو څنګه ډاونلوډوو همدغه د فیسبوک غوندې طریقه ده دوستانو. تاسو به د ویډیو څخه لینک کاپي کړئ او بیا به راشئ کروم براوزر ته او دلته به تاسو ورته ولیکئ ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډر. ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډر دغه لومړی چې تاسو ته راغی دغه لومړی چې راغی دوستانو ټیک ټاک ویډیو ډاونلوډر. په دې باندې کلیک کړئ. کله تاسو کلیک کړئ هلته به ډاونلوډ ته انتخاب کړئ دوستانو او تاسو به لینک پیسټ کړئ او ډاونلوډ به کړئ. ستاسو ویډیو به ډاونلوډ. چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب لایک کړئ. که زموږ پیج هم نه فالو کړئ نو زموږ پیج سره فالو لایک کړئ. ویډیو مخکې دوستانو سره شیر کړئ. ښه وخت.